السلام علیکم په خیر راغلی. نن زمونږه لیکچر نمبر د ایم ایس ورلډ چې کوم دی پارټ 4 دی انشاءالله. د دې نه مونږه مخکې پارټ 3 ویلو، په هغه کې مونږه ایم ایس ورلډ چې کوم دی مختلف آپشن کړي. نو نن زمونږ سره پارټ 4 دی. نو که ستاسو په دې چینل باندې نوي نو دا چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. راځئ کلاس طرف ته. د ټول نه اول به موږ څه وکړو، ایم ایس ورلډ به اوپن کړو. ایم ایس ورلډ چې کوم دی موږ به څنګه اوپن کوو، د هغه میتډ چې موږ په څو طریقو باندې اوپن کوو نو هغه موږ په پارټ 1 کې چې کوم دی ایکسپلین کړي دي. نو تاسو یوټیوب چینل ته لاړ شئ او که چا هغه پارټ 1 پارټ 2 پارټ 3 نه یې کتلی نو پارټ هغه وګورئ او پارټ 4 طرف ته بیا هغه وروسته وګورئ. صحیح شو. نو زما سره هم ایم ایس ورلډ اوپن دی. نو ایم ایس ورلډ به داسې اوپن کړي. اوس په راځو موږ به نن په ننني کلاس کې به هوم ټیب چې کوم دی دې ته ټیب وایي. صحیح شو. نن به موږ په هوم ټیب کې چې کوم دی کلیپ بورډ او فانټ چې کوم ګروپ دی دا به موږ نن په دې کلاس کې کور کوو. صحیح ده. نو زه د ټول نه اول څه کوم، د پریکټس لپاره یو دغه لیکمه از ایکول ټو به ولیکئ آر ای ان ډي او بیا بریکټ اوپن او بریکټ کلوز او بیا به انټر کړئ. صحیح شو. دا زما سره د یو پریکټس لپاره چې کوم دی ما یو پیراګرافس ولیکل. صحیح ده. زه او دا جسټیفای کوم. صحیح ده. دا زما سره یو ټیکس ما ولیکو. اوس زه غواړم که نه زموږ سره ټول نه ناول په دې کلیپ بورډ چې کوم کمانډز دي په دې کې څه دي، ګروپ دی، په دې کې زموږ سره کټ دی. کټ مطلب دا دی که نه چې ګوره زما سره یو زه غواړم چې یاره دا د دې ځای پورې ما دا سلیکټ کړو که نه، دا به داسې سلیکټ کوي. څنګه به سلیکټ کوي؟ په دې باندې به داسې ماوس او دا به داسې ماوس به داسې پوش کوي. صحیح ده. نو زه دا اوس کټ کوم د قینچي چې پکې قینچي شکل چې وي دا به زه شارټ کټ یې کنټرول ایکس دی او داسې چې کوم دی زه دا کټ کوم، دا به دې ځای نه کټ شو. کټ شو که نه، کوم ټیک چې ما سلیکټ کړو نو هغه زما سره کټ شو. صحیح ده. نو دا واپس تاسو د دې ځای نه واپس هم دا کولی شئ. دا تا کټ کو او زه یې لاندې هلته راځم، دلته چې کوم دی پیسټ کوم. نو پیسټ کوم به څنګه، نو په دې پیسټ باندې به چې کوم دی زه کلیک کوم. نو زما سره هغه چې کوم د دې ځای نه مونږ کټ کو، مطلب د دې ځای نه کټ شو، ختم شو او دلته ما پیسټ کو. نو دې ته کټ وایي. د دې شارټ کټ هم طریقه ده. واپس زه راځم دلته زما سره راغلی که نه، فار ایګزامپل دا ټیکسټ دی زه یې بولډ کوم چې تاسو ته په اسانه پته ولګي. صحیح ده. زه غواړم چې دا د دې ځای نه زه کټ کوم، دا ما سلیکټ کو او شارټ کټ یې څه دی، کنټرول ایکس. دلته یې په دې باندې د کټ باندې تاسو نه کنټرول ایکس راځي که نه، نو زه به د کیبورډ نه کنټرول ایکس وهم، زما سره دې نه کټ شو او لاندې به راشم، دلته به یې کنټرول وي پیسټ کړم. کنټرول وي باندې پیسټ کېږي، مطلب د دې ځای نه ختم شو، مونږ دلته پیسټ کو. صحیح ده. دې نه واپس ما نو دې ته کټ وایي. صحیح ده. کټ مطلب دا دی چې دې ځای نه یې کټ کا او په بل ځای کې چې کوم دی پیسټ کا. نو دې ته کټ وایي او د پیسټ وایي. بل زموږ سره دی کاپي. صحیح ده. زه غواړم چې یاره دا دې دلته مې په دې خپل ځای دې دلته مې او د دې کاپي دې په بل ځای کې زموږ سره راشي. نو زه به څه وکړم، دا به زه سلیکټ کړم داسې او بیا به راشم دا کاپي نه کاپي، د دې شارټ کټ څه دی کنټرول سی، دا به زه کاپي کړم او دلته به راشم لاست کې انټر به کړم، دلته یې زه پیسټ کوم. نو داسې هم تاسو کولی په دې پیسټ باندې هم کلیک کولی شئ او یا دلته رایټ کلیک والی او دلته راشي پیسټ یې. نو دلته زموږ سره دلته هم دا زموږ سره اویلیبل دی، په خپل ځای باندې پاتې شو. یو کاپي جوړه کړم، کاپي مونږ واخیسته او دلته هم راغله، د دې ټیکسټ نه مونږ کاپي واخیسته او دلته هم پیسټ کړه. صحیح شو. نو دا د کټ او په پیسټ کې چې کوم دی دا ډیفرنس دی. صحیح ده زموږ سره. ښه، بل زموږ سره دی فار ایګزامپل زه غواړم چې دا چې کوم یو ټیکسټ دی دا انکلوډ پورې دا زه کاپي کړم. صحیح ده. او بیا دلته راځم، دلته ټمپلیټ په دې دلته چې کوم دی زه رایټ کلیک کړم او پیسټ. نو پیسټ کې بیا زموږ سره درې اپشن دي. یو دا دی که نه چې کیپ سورس فارمیټینګ،
د دې چې کوم سټایل دی کوم دغه دی نو هغه فارمټینګ چې کوم دی هغه هم وساته مطلب دا دی په دقه چې کوم تا څنګه کاپي کړی هلته هغه به کاپي شي صحیح ده بل پکې دی مرج فارمټینګ دا چې کوم فارمټینګ هغه مرج کوي او بل دی صرف ټیکس اونلی مطلب دا دی چې دا ټیکس زموږ سره دی فار ایگزامپل زه دا وکړم ګوره دا ما بولډ کړی و صحیح ده دا ما کاپي کوم د دې ځینې ته هم کاپي کولی شي او دلته راځم د دې نه لاندې صحیح ده زه دا به وران کړم دا به ختم کړم زه یې دلته پیسټ کوم نو ګوره زه به رایټ کلیک والم او دلته به راشم کیپ سورس فارمټینګ نو تاسو لاندې کتلی شئ که نه چې بره څنګه مونږ کاپي کړی نو هغه شانته فارمټینګ سره دلته مونږ پیسټ کړو او بل زمونږ سره دی مرج فارمټینګ مطلب دا فارمټینګ مرج کیږي او بل دی صرف ټیکس که نو زه ګوره کیپ ټیکس اونلی صرف به ټیکس دغه شي صرف زموږ سره ټیکس راځي دا تاسو کتلی شئ که نه نو په دې طریقه باندې تاسو کاپي کولی شئ نو کټ څه ته وایي کاپي څه ته وایي او پیسټ څه ته وایي صحیح ده بل زموږ سره یو بل آپشن دی فارمټ پینټر فارمټ پینټر مطلب دا دی که نه چې فار ایگزامپل دا ما یو دغه وکړو دا ما بولډ کړی دی او دې له زه کلر ورکومه یلو صحیح ده زه غواړم چې دا دې په بل ځای کې هم دا فارمټ او دا بولډ دا دې په دې نور ټیکس باندې هم اپلای شي نو زه په دې باندې کلیک کړم یا ته په دې ځای صرف کلیک واله او راشه فارمټ پینټر ته په دې کلیک که نو ګوره اوس ته په بل یو ټیکس باندې هم دا سټایل او دا کلر اپلای کول غواړې نو دلته راشه زه په دې لوک ډاکومنټس په دې نو په دې باندې داسې کلیک واله دا دې کرنټ کول نه په دې باندې هم اپلای شو که نه نو دا د فارمټ پینټر کار دی خو اوس که زه بیا په بل باندې کوم نو بیا نه کوي دا صرف یو ټایم لپاره کوي ونس صحیح ده خو زه غواړم چې نه زه صرف یو پیل دا سلیکټ کړم او بار بار کم ځایونو کې چې مې خوښ وي په هغه ځای باندې دا اپلای کړم نو راشه په دې باندې یو کلیک واله او فارمټ ډبل کلیک واله مخکې سنګل کلیک اخیست اوس ډبل لږ په تیزۍ سره پرې ډبل کلیک والې ما ډبل کلیک واخیست نو اوس ګوره زه غواړم په دې فارمټینګ په دې باندې مې کړو صحیح ده دلته مې اغوستو په دې یوزینګ باندې م کومه دلته م شو زه غواړم چې یاره په دې کویک باندې م شي نو دلته م شو په اوورال باندې م شو دلته م شو نو تاسو کتلی شئ که نه په کم ځای باندې تاسو غواړئ نو بار بار ضرورت هلته د تلو نشته نو په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی فارمټ پینټر چې کوم دی یوز کولی شئ صحیح شو ښه بیا زموږ سره فنډ چې کوم دی ګروپ دی په دې کې بیا زموږ سره کم کمانډ دي نو په هغه کې زموږ سره لاونی دی فنډ چې زموږ سره کم فنډ دي فار ایگزامپل دا زما سره زه دا ټول سلیکټ کړم صحیح ده دا زما سره کم فنډ دی کلیبري زموږ سره زیات چې کوم دی یوز کیږي اپیشل دغه کې هم زموږ سره کلیبري یوز کیږي صحیح ده نو دا زموږ سره او ټایم نیو ټایم رومن زیات زموږ سره چې یوز کیږي په اپیشل اپیسس کې نو هغه کلیبري چې کوم دی فانډ دی دا یوز کیږي او نیو ټایم نیو رومن دا هم یوز کیږي خو دا چې کوم دی بیا دا ټیکس لږ ښه بلې ښکاري نو دا بیا لکه پرنټینګ وغیره لپاره بهترین بیا دا دغه کار نور زموږ سره زیات چې کوم دی په اپیسز وغیره کې کلیبري یوز کیږي نو په دې کې مختلف چې کوم دی فانډ دي ته کلیبري دغه کې نیو رومن دغه کې تاسو کتلی شئ ګوره چینج کیږي کم ستاسو خوښ وي د خپلې مرضۍ چې کوم دی ستاسو فنډ چینج کولی شي صحیح ده ایریل دې کې دنیا څه دي تاسو کتلی شئ که نه د خپلې مرضۍ ستاسو خو زیات چې کوم زموږ سره یوز کیږي په ایم ایس ورډ کې نو هغه کلیبري دی او نیو ټایم رومن دی صحیح ده نو زه دا یوز کوم صحیح ده نو دا زموږ سره فنډ دی صحیح ده بیا د دې سایز دی چې د دې سایز ته ما سلیکټ کړی دی دا به سلیکټ کړئ فار ایگزامپل دې سایز ته انکریز کړئ نو دلته به راشي نو دا د 8 نه واله د 72 پورې سایز دی نو ته 8 غواړې 9 10 12 14 16 څومره چې ته کې نه دې سایز انکریز کیږي صحیح ده خو نارمل چې کوم دی په اپیسس کې ته یو لیټر لیکې نو هغه چې کوم د باډي چې کوم سایز دی نو هغه څه دی 12 دی صحیح ده او بیا هیډر چې کوم دی هغه 14 16 دی صحیح ده نو مونږه 12 چې کوم دی نارملی یوز کیږي نو دا به
فیل موږ سره لیکو. د دې نه ته سایز چې کوم دی د ټکس هغه انکریز کولی شي. بیا بولډ دی. بولډ مطلب دا دی چې ته یو ټکس دی یا یو لیټر دی هغه ته بولډ کړې. زه غواړم چې دا زه بولډ کړم نو په دې بولډ باندې به څه کړي کنټرول بي شارټ کټ دی او نه به زموږ سره بولډ شي. تاسو کولی شئ که نه نور نه بولډ شو. اټالیک مطلب دا دی چې دا اټالیک زموږ سره راشي. تاسو کولی شئ دا اټالیک شو زموږ سره صحیح ده. ښه انډرلاین کومه زه غواړم چې دا انډرلاین دا به سلیکټ کړي او دا یو ویني انډرلاین په دې باندې کلیک کړه نو ستا سره به څه شي انډرلاین شي صحیح ده. ښه بل زموږ سره دی سټرایک تھرو مطلب دا دی په دې باندې به یو زه غواړم چې یاره په دې ډیزاین باندې چې کوم دی داسې دغه راشي سټرایک تھرو راشي نو تاسو کولی شئ په دې منځ کې چې کوم دی یو لاین باندې صحیح ده او زه یې بولډ کوم هم تاسو کولی شئ او سایز ولا هم انکریز کوم صحیح ده. نو دا تاسو کولی شئ یا سټرایک تھرو موږ دا وکړو. بل په دې کې چې کوم دی زموږ سره دی سبسکرپټ او سوپر سکرپټ. سبسکرپټ دا دی که نه فار ایگزامپل دلته موږ راشو فار ایگزامپل زه غواړم چې X2 زه لیکم که نه X2 یا H2O فارموله لیکم H2O صحیح ده H2O خو دا موږ یې لیکو دا زموږ سره داسې راځي صحیح ده. خو زه دا غواړم که نه چې زه هم چې یاره دا یا زه داسې لیکم چې X سکویر زه لیکم فار ایگزامپل X سکویر نو که زه سمپل ولیکم نو زموږ سره X2 راځي خو زه غواړم چې دا X سکویر دا بر راشي صحیح ده دا زموږ سره بر راشي نو زه به څه وکړم سوپر سکرپټ. سوپر سکرپټ به زما په دې باندې او د دې شارټ کټ څه دی کنټرول شیفټ پلس د دې شارټ کټ دی نو زه به په دې کلیک کړم دا بر راشي. زه یې لږ سایز انکریز کوم تاسو کولی شئ که نه تاسو یو میس فارموله لیکئ یو بله لیکئ نو هغه کې تاسو په دې سوپر سکرپټ صحیح ده. زه غواړم دا سلیکټ کوم چې یاره دا 2 دې لاندې راشي صحیح ده نو ګوره بیا به څنګه راشي سب سکرپټ په دې به کلیک کړئ سب سکرپټ ګوره دا 2 چې کوم دی به لاندې راشي. تاسو کولی شئ ګوره صرف دا 2 باندې به زه کلیک کړم دا بر راځي او دا به لاندې راشي صحیح ده. ښه نو په دې طریقه باندې تاسو څه کولی شئ سبسکرپټ او سوپر سکرپټ دی صحیح ده. ښه بل زموږ سره دی ګرو پاڼ د دې نه ګوره یو د دې سایز دی که نه یو خو موږ د دې ځای نه چې کوم دی د دې سایز انکریز کولی شو د دې سایز د دې ځای نه صحیح ده د دې ځای نه ته د دې انکریز کولی شي خو د دې ځای نه هم انکریز کېږي ګورئ تاسو کولی شئ که نه د دې نه تاسو هم او د دې نه ډیکریز کېږي واپس کمیږي صحیح ده او د دې شارټ کټ کنټرول او لیس دین پلس لیس دین د دې شارټ کټ دی واپس ګوره تاسو د دې نه کمیږي صحیح ده. ښه بل زموږ سره دی زه غواړم چې یاره د دې فار ایگزامپل دا چینج دی که نه دا 2 چینج زه غواړم چې دا زموږ سره په څه کې په چینج کیس دی دې ته چینج کیس وایي چینج کیس اپر دغه کې زما سره ګوره په دې کلیک کړم زه هم چې یاره دا زما سره په څه کې راشي په کیپیټل کې راشي نو تاسو کولی شئ که نه په ټولو غټو حروفو کې زموږ سره دا ولیکلی شي صحیح ده. یا زه غواړم چې دا ټول دې زما سره په غټو حروفو کې ولیکلی شي نو زه به دلته راشم چینج کیس ته په دې به کلیک کړم اپر کیس مطلب دا دی چې په غټو حروفو کې موږ ته دا ولیکه نو تاسو کولی شئ په ټول چې کوم دی زموږ سره ټکس په غټو حروفو کې ولیکلی شو. بیا زه غواړم چې یاره نه په ټول دې زما سره لوور کیس کې په وړو دغه کې الفاظو کې نو تاسو کلیک کړئ ټول په کیپیټل لیټر کې نشته صحیح ده. ها زه غواړم چې یاره دا زما سره دا لومړنی د دې چې کوم لومړنی ټکي دی دا دي غټي نور دی سمال کي نو زه په دې کلیک کړم نو تاسو کولی شئ د هر یو لیټر چې کوم دی لومړنی چې کوم دغه دی دا غټ دی نور واړه دي اورال ته وګورئ اپ ته وګورئ یو ته وګورئ ډاکومنټس وګورئ صحیح ده. په دې طریقه باندې تاسو څه کولی شئ او د دې شارټ کټ شفټ F3 هم دی صحیح ده دا تاسو کولی شئ که نه شفټ F3 صحیح ده. نو په دې طریقه باندې ښه بیا په دې کې بل دی
ټوګل کیس مطلب دا دی چې لاولني ښه یو منټ ټوګل کیس زموږ سره کوم یو دی ټوګل کیس ټوګل کیس ته وایي چې لاولني زموږ سره د دې ډاکومنټس عالم صحیح ده ټوګل کیس د دې ډاکومنټس عالم تاسو کولی شئ که نه زموږ سره ساري ټوګل کیس د ټوګل کیس مطلب دا دی چې لاولنی کوم لیټر وي هغه زموږ سره سمالي نور غټ وي صحیح ده هغه زموږ سره سمالي او نور غټ وي تاسو کولی شئ دلته نه ټوګل کیس مطلب دا دی ټي وړوکی دی او نور ټول غټ دي زموږ سره اپر ټول غټ دي لوړ کیس ټول وړوکی صحیح شو ښه زموږ سره نو دا خو زموږ سره کیس چینج کیس شو بیا زموږ سره دی بل زموږ سره فارمیټنګ کلیر فارمیټنګ مطلب دا دی چې دې کوم فارمیټنګ دی هغه زموږ سره څه کېږي کلیر کېږي صحیح ده زموږ سره کوم فارمیټنګ چې موږ په دې اپلای کړی هغه زموږ سره څه کلیر کېږي دې نه صحیح ده ها بل زموږ سره دی ټیکس افیکټ فار ایگزامپل په دې ټیکس باندې زه چې کوم دی دا ما سلیکټ کړو په دې باندې زه افیکټ لګوم صحیح ده دا تاسو ګوره کتی شئ ما پې دا افیکټ ولګوم صحیح ده دا پې بل یو افیکټ دی تاسو یې مختلف افیکټ لګولی شئ صحیح ده بل زموږ سره دی ټیکس هایلایټ کلر ته یو ټیکس چې کوم دی هایلایټ کې فار ایگزامپل زه غواړم چې یاره دا کنټین ان یور کرنټ ټمپلیټ دا زه هایلایټ کوم نو دلته به راشئ ټیکس هایلایټ کلر ته په دې کې د خپلې مرضي تاسو کوم هایلایټ کوئ تاسو کولی شئ که نه کوم ټیکس دی هغه زموږ سره څه کېږي هایلایټ کېږي صحیح ده دا ګرین کوم دا زموږ سره څه شو هایلایټ شو بل زموږ سره نو په دې کې مختلف کلر دي نو کلر ته کې واپس ته چې یاره یو کلر زه واپس دا وکړم دلته به راشي ټیکس هایلایټ کلر ته به راشي او نو کلر واپس به زموږ سره ریموو شي صحیح ده ښه بل زموږ سره دی فانټ کلر ته وایي چې یاره دا بیکګراونډ دی دا هایلایټ کېږي نو صرف د دې د فانټ کلر زموږ سره چینج شي نو دا به سلیکټ کړي چې کوم ته غواړي را به شي فانټ کلر ته دلته به کلر چینج دا تاسو کولی شئ که نه صرف زموږ چې کوم ټیکس دی بیکګراونډ یې نه دغه نه شو صرف دا فانټ کلر چې کوم دی دا زموږ سره چینج شو صحیح ده نو په دې طریقه کې په دې ننني کلاس کې مونږه په دې ننني پارټ کې مونږه څه کلیر کړه یو کلیپ بورډ چې کوم دغه دی هغه مونږه کلیر کړو یو فانټ ګروپ دی په هغه کې فانټ ګروپ په هغه کې چې مطلب سایز به مونږ څنګه د ټیکس کوم دی انکریز کوو ډیسکریز کوو فانټ به کم یوز کوو هغه به بولډ کوو څنګه هغه به اټالیک کوو څنګه هغه به انډر لاین کوو څنګه او د هغه سایز به څنګه کوو انکریز کوو ډیکریز کوو هغه فانټ ټیکس دی هغه به څنګه اپلای کوو هایلایټ کوو به څنګه نو دا مونږه په دې ننني کلاس کې دا سټډي کړل صحیح ده انشاءالله په نیکسټ کلاس کې مونږه پیراګراف سټډي کوو او بیا پسې داسې سټپ بای سټپ ځو امید ده ویډیو به مو خوښه شوې که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کړئ سبسکرایب کړئ او کامنټس کې مونږ ته ووایئ که ستاسو کلاس تاسو خوښ شو که نه چې مونږ ته هم څه موټیویشن میلاویږي تھینک یو سو مچ